کله چې ښځې له یوې بلې سره خپل فرجونه سولوي او له دې څخه جنسي لیزد اخلي، دې ته په عربي کې سحاق او مساحقه وایي او په انګلیسي کې لیزبینیزم بولي. په ورته ډول هغه ښځې چې دا کار کوي هغوی ته په عربي کې سحاقه او په انګلیسي کې ورته لیزبین وایي. نن ورځ د اسلام له نظره لیزبینیزم او لیزبین یا سحق او سحاق څېړو. همدارنګه د اسلام په منځنیو پیړیو کې د دوی په اړه کیسې اورو او د مساحقې په هکله د هغه وخت جاج اخلو. لکه څنګه چې په اسلام کې د نرانو د لیواتت او همجنسبازۍ په اړه ډېر تهدید او وعید راغلی، مګر ښځینه همجنسبازي په هغومره صراحت سره نه ده ذکر شوې. د نرانو په منځ کې چې کله لیواتت صورت نیسي نو فاعل او مفعول پکې معلوم وي، په دې معنی چې فاعل خپل غین د مفعول په کونه کې منډي. خو د ښځینه همجنسبازۍ په صورت کې فاعل او مفعول نه وي، دا ځکه چې د دوه ښځو ترمنځ دخول صورت نه نیسي. د 9مې پیړۍ لیکوال جاهز وایي چې ښځې ځکه له یوې بلې سره فرجونه سولوي چې په دې سره د دوی کلایټوریس یا د کوس منده کې له یو بل سره لګیږي او مزه ورکوي. جاهز زیاتوي چې د ښځې کلایټوریس یا د کوس منده که د فرج په سر کې، هغه دا نه ده چې په سولولو یې د ښځې شهوت راپورته کیږي. هغه نارینه چې د کوروالي په چارو کې تکړه وي خپله حشفه یا د غین سر د ښځې د کوس په منده کې پورې سولوي. دا ځکه چې دوی پوهیږي چې په ښځو کې د کوس منده که د شهوت مرکز دی او په سولولو سره یې ښځه ارضا کیږي. زیاتره علما یوازې د ښځو له یو بل سره د فرج سولولو ته مساحقه نه وایي، بلکې د ښځو موټک هم مساحقه بولي. په دې ترتیب ټول هغه کارونه چې دخول او منډلو نه بغیر د کلایټوریس په سولولو سره ترې جنسي خوند اخیستل مراد وي مساحقه بلل کیږي. یو شمېر علما مساحقه ګناه او د سزا وړ ګڼي. له دوی څخه یو هم د قرآن د لومړنیو وختونو مفسر مجاهد بن جبر دی. دی وایي چې د سورت نساء 15 نمبر آیات د مساحقې په اړه نازل شوی، په داسې حال کې چې زیاتره نور مفسرین یې د زنا په اړه ګڼي. د قرآن په دغه آیت کې راغلی چې که ستاسو ښځې فاحشې وي او د دوی په فحاشۍ باندې 4 شاهدان تیر شول، نو تاسو هغوی په کورونو کې بندیانې کوئ تر هغه پورې چې هغو ته مرګ راشي یا الله تعالی د هغو لپاره څه لاره برابره کړي. د زنا لپاره په اسلام کې حد تعین شوی چې 100 دورې دي. 4 ګونو مذاهبو د نارینه همجنس بازۍ یا لیواتت لپاره همدا حد تعین کړ، مګر د ښځینه همجنس بازۍ یا لیزبینیزم په اړه حنفي عالمانو یوازې تعزیر ټاکلی. یعنی که چیرې ښځو له یوې بلې سره د فرج په سولولو باندې 4 شاهدان تیر شول، بیا به قاضي خپله پرېکړه کوي چې څه سزا ورکړي، خو دا سزا باید د حد له سزا څخه کمه وي. د شریعت امامانو د ښځو د همجنس بازۍ په اړه ډېره نرمي ښودلې. د دې دلیل دا دی چې د ښځو په همجنس بازۍ کې دخول یا منډل صورت نه نیسي. خو د عبدالرزاق په مصنف کې په یو حدیث کې راغلی چې سحاق په حقیقت کې زنا ده. عبدالرزاق صنعاني یو بل حدیث له نبی علیه السلام څخه روایت کوي چې وایي د خدای پیغمبر په دې کار کې په فعاله او غیر فعاله دواړو ښځو باندې لعنت ویلی. په حدیث کې د داسې ښځو لپاره راکب او المرکوبه الفاظ کارول شوي، یعنی هغه ښځه چې په بلې سپریږي او هغه ښځه چې بله په ځان باندې سپروي. همداراز عبدالرزاق په خپل کتاب کې دواړه ښځې الفاعله والمفعول بها د 100 دورو سزاواري ګڼلي. د دین یو شمېر نورو علماو سحاق یا د ښځو فرج سولولو ته له زنا څخه د بچ کېدلو په خاطر اجازه ورکړې ده. نورو علماو ویلي چې که چیرې د فرج سولول په زنا کې د لویدلو یا امیندوارۍ له ویرې ترسره شوي، نو یوازې تعزیري سزا دې ورکړل شي. ځینې علما بیا وایي چې سحاق د موټک یو ډول دی او کوم تعزیر نه لري. ابن حزم وایي چې د سحاق سزا دې له 10 دورو څخه زیاته نه وي. دیني عالمان وایي چې ښځې دې د جامو په اغوستلو کې د سړیو تقلید نه کوي او ځانونه دې داسې نه جوړوي چې د نورو ښځو شوق ورته راپورته شي. نبی علیه السلام ښځې د نورو ښځو په مخ کې له لوڅېدلو څخه منع کړي. همدارنګه ښځې د یوې بلې له لمس کولو او په هغې باندې له لاس وهلو څخه منع کړي دي. جاهز د خلیفه المکتفي د زوی جعفر له خولې خبر راکوي چې هغه خپله د لیلا په نوم یوه درباري فاحشه پیژندله چې د خپل شهوت د سړولو لپاره یې له یوه کاره مخ نه اړوه. ویل کېږي چې لیلا به ځوان او ښایسته غلامان اختطاف کول، په هر مسرای کې به یې خپلې کوټې ته راوستل او هلته به یې په خپل ځان باندې اچول. په داسې حال کې چې د هر مسرای ساتونکي خسیان به ورته ویستلي توره په دروازه کې ولاړ وو او د دوی ساتنه به یې کوله.